बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تاسو سره په تیره ویډیو کې ما د دارچینی باره کې خبره کړې وه چې دارچینی د هغې فایدې څه دي او دا څنګه د دې په بدن باندې کم کم قسم اثرات دي. نو تاسو ته که یاد شي ما پکې ویلي چې دا انټي انفلیمیټري دی او دې سره چې کوم دی نو ستاسې میټابولیک ریټ هم ښه کیږي او دا یو برین سټیمولنټ دی چې ستاسو برین ورسره اکټیویټ کیږي. او که یاد مو شي نو ما پکې دا خبره هم کړې وه چې بلډ پریشر ریګولیشن، ستاسو هارت بیټ ریګولیشن دا دې سره ډېر ښه کیږي. نو په دې کې زموږ یو ملګري تپوس کړی دی چې اکثر ما په دې دارچیني باندې ویډیوز وکتل چې یاره دا که کم کسان د مردانه کمزورۍ شکار دي هغې دپاره هم ډېر ښه دی. نو تاسو ډاکټر صاحب دې باره کې موږ ته ووایي چې دا مردانه کمزورۍ کې څنګه کار کوي. نو که تاسو کتلي وي په دغه ویډیو کې ما دا خبره هم کړې وه چې دې سره ستاسو میټابولیک ریټ ښه شي. چې میټابولیک ریټ ښه شي بلډ سرکولیشن ښه شي. چې بلډ سرکولیشن کله هم ښه شي نو دې سره ستاسو په ذهن باندې دا اثرات راځي چې تاسو به فرش وي، ستاسو ذهن به فرش وي، سټرس به کم وي او برین ته چې کوم دی نو برین ستاسو الرټ وي. او دغه سره سره چې کوم دی نو نور ستاسو پټو ته، ستاسو وجود ته، ستاسو تقریبا ټول اعضا چې کوم دي هغې ته بلډ سپلای ښه شي نو ستاسو سټمنا ورسره امپروف شي. یعنی ستړي کېدل نه راځي، ساه خرابېدل نه راځي او داسې نور چې کوم دغه دي تاسو ته کمزوري محسوسیږي نو هغه ورسره ډېره زیاته ښه شي. بیا راځو د دې دریم سټپ ته چې کوم تپوس هغه ملګرو کړی چې یاره مردانه کمزوري کې آیا د دې څه رول شته یا نشته. بالکل هر هغه څیز چې هغې سره میټابولیک ریټ ښه کیږي، هغې سره ستاسو بلډ فلو امپروف کیږي او هغې کې انټي انفلیمیټري افیکټ وي نو دې سره ستاسو رګونه کولو شي، په هغې کې د بلډ سرکولیشن یعنی د وینې ګردش چې کوم دی امپروف شي. او مردانه کمزورۍ کې د ټول نه اهم څیزونه لکه اریکټایل ډسفنکشن شو یا داسې ټایپ څیزونه شو هغې زیات کار چې کوم دی هغه سټرس لیول سره دی، ستاسو د بدن صحت سره دی او ستاسو ذهني صحت. چیرې اعصابي کمزوري وي چاته د هغه بدن کمزوري وي نو هغه کې یقیني طور باندې به چې کوم دی نو د هغه مردانه صحت هم کمزوري وي. نو که دا دواړه ښه شي یعنی ستاسو جسماني صحت، ستاسو ذهني صحت دا ښه شي او بلډ سرکولیشن امپروف شي نو کم بلډ چې راځي د اریکشن دپاره اریکټایل ډسفنکشن ولا چې کوم کسان دي د هغې بلډ فلو چې امپروف شي د هغې اریکشن امپروف شي او دغه سره چې کوم دی نو مردانه کمزوري دا کافي حده پورې امپروف شي. اوس د دې هرگز دا مطلب نه دی چې چاته مردانه کمزوري ده هغه د انخلي او صرف دارچیني دی استعمال کوي، خو هغه که کوم خوراکونه استعمالول غواړي او داسې فایدهمند خوراکونه استعمالول غواړي چې یاره تر ډېرې مودې پورې د ذهني، جسماني او مردانه کمزورۍ نه دی لرې وي نو هغه نورو بیلنس ډایټ سره یعنی په هغې کې چې پروټینز هم وي، کاربوهایډریټس هم وي، په هغې کې چې فیټس هم وي یعنی چربي هم وي نو دا څیزونه دا ګډ فیټس چې کوم موږ ته د پیو نه، شملو، مستو نه راځي دغه هم وي او پروټینز موږ ته انیملز او پلانټس نه راځي دغه هم وي. نو دې سره سره لږ ایډډ که هغې سره موږ داسې څیزونه استعمالو چې د هغې فایدې په سرکولیشن باندې هم وي لکه څنګه چې ما د دارچیني ذکر وکړو نو یقیني طور دا به د هغه صحت بهتر ساتي. هغه ته چې کوم د مردانه کمزوري یا جسماني کمزوري یا ذهني کمزوري راځي او عمر سره سره دا څیزونه راځي نو هغې نه به تر ډېرې مودې پورې بچ وي او دا یقینا چې په هغې کې هیلپ کوي. بل ما ویډیو کې دا خبره هم کړې وه چې که څوک وزن مینجمنټ کول غواړي، وزن کمول غواړي، ایکسرسایز کوي، خپل سټمنا زیاتول غواړي او یا نور داسې بیماران خلک دي چې د هغې د دایمي مسلې وي د نزلې زکام یا داسې څیزونو هغې دپاره هم انتهایي ضروري څیز دی. نو بالکل دا هر څوک استعمالولی شي، په هره طریقه استعمالولی شي. طریقه استعمال هم دغه دی چې کټوی روټۍ کې هم استعمالولی شي، هغې نه علاوه چې کوم دی چای کې ډېره دنیا استعمالوي، قهوه ورته نه دغه کولی شي. سوپ کله هم تاسو د سوپ دپاره سټاک جوړوئ، یخني جوړوئ، په هغې کې یو دوه دارچیني واچوي نو د هغې خوند هم ښه شي، ستاسو سوپ کې ذایقه هم راشي او د فایدې چې درته کومې ما ویلې نو دا هم پکې راشي او نقصانات یې بالکل نشته. یو نیچرل شی دی. ما سوای د دې نه که مقدار کې ډېر زیات شي اکثر له ورسره لږ شان د زړه سوځې، هارټ برن لکه څنګه چې نورو مسالو سره کیدی شي دغسې دې سره هم کیدی شي. خو هر قسم ته مریضان که د ګردې مریضاني که د زړه مریضاني، شوګر یا بلډ پریشر دا ټول خلک یې اسانۍ سره او بغیر د څه نقصانه استعمالولی شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند وي او که تاسو ګڼئ چې فایدهمند دي نو دا نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.